دا زموږ ایجنسی ده په کوم ځای کې چې موږ د امیزون سیلرز یعنی ستاسو په شان خلک ټرین کوو څوک چې امیزون زده کول غواړي. نو اوس راځئ موږ د یو وی نه یعنی ورچوال اسسټنټ نه پوښتنه کوو چې هغوی چاته کار کوي او د ورځې څو ګنټې کار کوي او همدغه شانتې څومره سیلري د میاشتلي یعنی د میاشتې څومره تنخواه وي. السلام علیکم، زما نوم محمد شعیب دی او زه پېښور سره تعلق لرم. زه دلته راغلی یم، ایګرو مې جوین کړې ده، امازون هولسیل FBA بزنس ماډل دی زما او کورس خو ما ډیفرنس د یوټیوب نه زده کړه کړې ده او کورس مې پیډ کورس مې کړی دی، خو لیکن زه چې دلته رالم ایګرو ته او سر لحاظ سر په منټورشپ کې زما دلته جوین کړو او نو انشاءالله 1 منث زما وشو. 1 منث کې ماته کلاینټس هم ملاو شو او شکر الحمدلله زه اوس د کلاینټ سره کار کوم. No, is a big opportunity for Peshawar people. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाशिर है और मैं इस्लामाबाद से आया हूँ. इस्लामाबाद से आने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं लिहाज सर के जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकूँ, क्योंकि मैंने इनका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था जो कि बहुत हेल्पफुल रहा, मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था. Now let's meet Noman bhai. He has been working on Amazon FBA wholesale. हाँ नोमान भाई, तاسو څومره وخت چې تاسو په Amazon FBA wholesale باندې کار کوئ؟ السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. थैंक یو عبید بھائی. زما خو آی تھنک داسې یو کال وشو چې زه امازون FBA هولسیل باندې کار کوم او الحمدلله اوسه پورې زما ډېر زیات امپروومنټ شوی دی. زما خپل اکاونټ هم دی او ما سره خپل کلاینټ هم دی، نو الحمدلله اوسه پورې زما ډېر ښایسته ارننګ دی نه روان دی. السلام علیکم، زما نوم بلال دی او زه یو ګورنمنټ سکول کې ټیچر یم. تاسو په خپل وکتل که چېرته یو کس په امیزون باندې د زړه نه کار وکړي، خواري او محنت وکړي، نو ډېر زر به انشاءالله د دومره سیلري دومره تنخواه به چې د ده په سوچ کې هم نه وي. او په همدې وجه باندې دلته په دې چینل باندې موږ تاسو ته د امیزون کورس بالکل فری شروع کوو. خو په دې کې خبره دا راځي چې زموږ دغه درسونه دا لږ لیټ راځي، یعنی په 15 ورځو کې په 2 هفتو کې موږ صرف یو ویډیو اپلوډ کوو. د ایمیل له لارې چې تاسو زموږ نه کومې پوښتنې کوئ، ستاسو پوښتنې ډېرې زیاتې اهم وي. ستاسو دغه پوښتنو جوابونه تاسو ته په وخت باندې په ټیم باندې نه میلاویږي. تاسو چې کومې مسلې راځي هغه مسلې تاسو موږ سره شریکوئ، خو ستاسو د مسلو حل تاسو په همدغه ټیم باندې نه میلاویږي. او زه وایم چې دا یو ښه خبره نه ده، ځکه کله چې تاسو ته ستاسو د پوښتنې جواب په دغه ټیم باندې میلاو نشي، تاسو چې کومه مسله راشي او د هغې حل تاسو ته په همدغه ټیم باندې راونوځي، نو تاسو په یو غلط ډایرکشن باندې تللی شئ، په غلطه لار باندې تللی شئ او یو ډېر غټ تاوان سره مخ کېدلی شئ. یعنی په همدغه وجه باندې زیات کسان په امیزون کې ناکام کیږي. زه خپل پوره کوشش کوم، خو د دې نه علاوه هم زموږ نور ډېر کارونه نور ډېر مصروفیات دي. نو که تاسو سره وخت نه او غواړئ چې په 15 ورځو کې د امیزون FBA هولسیل کورس زده کړئ او تاسو سره ستاسو د هر یو پوښتنې جواب په همدغه ټیم باندې په سکندونو کې میلاو شي، تاسو چې په امیزون کې څه قسمه مسله هم راځي د دې مسلې حل تاسو ته په همدغه ټیم باندې میلاو شي. په امیزون باندې تاسو د هر قسمه فراډ او د تاوان نه بچ شئ او په صحیح وخت باندې په صحیح لاره باندې لاړ شئ. نو بیا زه تاسو ته مشوره درکوم چې تاسو زموږ ایجنسۍ ته راشئ، کومه چې په پېښور کې ده. د دې اډرس به زه تاسو د ویډیو په اخره کې درکوم، خو که تاسو زموږ ایجنسۍ ته نشئ راتللی نو بیا تاسو آنلاین کلاسونه هم اخیستلی شئ. په آنلاین کلاسونو کې به موږ تاسو ته د ویډیو کال په ذریعه باندې مخ په مخ فیس ټو فیس د امیزون ټریننګ درکو او سټیپ بای سټیپ په پښتو کې ډېر په اسانه باندې به په هر څه باندې پوه کوو. او په دغه کورس کې به ستاسو لپاره یو غټ سهولت دی چې ستاسو به خپل د واتساپ یو ګروپ وي، نو چې تاسو په امیزون کې څه قسمه مسله هم راځي سکرین شاټ هم تیستلی شي، وایس میسج هم پرې اغوستلی شي او په دغه د واتساپ ګروپ کې شیر کوه. او د دې لپاره موږ خپل پروفیشنل VAs هایر کړي چې هغوی په امیزون کې ډېر زیات ایکسپرټ دي، مهارت ورکې لري او هغوی به تاسو ته ستاسو د دغه پوښتنو جوابونه په همدغه ټیم باندې درکوي او تاسو ته به صحیح لاره ښیي. او د ټول نه غټه خبره ورکې ستاسو دپاره دا ده که چېرته دغه کورس مکمل هم شي نو زموږ سپورټ به انشاءالله همیشه تاسو سره وي. تر هغې به موږ تاسو نه پرېږدو تر څو چې تاسو موږ پرېنږدئ، یعنی تر څو چې تاسو په امیزون کې ایکسپرټ شوي ناستئ، تر څو چې تاسو د امیزون نه پیسې نه ګټلي، تر هغې پورې به انشاءالله موږ تاسو سپورټ کوو. تاسو څه قسمه مسله هم راځي هغه موږ سره شریکولی شئ او د هغې مسلې حل به درته انشاءالله موږ راوباسو. د تاوان نه د فراډ نه د بچ کېدلو طریقې دا به درته موږ ښیو. انشاءالله که موږ سره پاتې شوئ ګټه به وکړئ او د تاوان نه به بچ شئ. ځکه وایي کله چې یو انسان د بل انسان سره ښه کوي، یو نیکي ورسره کوي، نو الله تعالی دې انسان سره سل ښه کوي. خو کله چې یو انسان بل انسان ته کنده ګوري، دوکه ورسره کوي، فراډ ورسره کوي، نو الله تعالی ورته په دې دنیا باندې عذاب ورکوي او په آخرت کې ورته هم عذاب ورکوي او هیڅ کله مخکې نشي تللی، کامیابېدلی نشي.
ما نه غوښتل چې زه تاسو ته د آنلاین کورس په باره کې ویم. نور کله ما تاسو ته زموږ د ایجنسۍ په باره کې نه دی ویلي، خو اوس مې ورته ځکه ویل ځکه چې زه ډېر زیات مجبوره شوم. کله چې ما انباکس ته وکتل زموږ انباکس د میسیجونو نه ډک شو. ما ته دا پته ولګېده، ما ته معلومه شوه چې ډېر خلک په غلطه لار باندې روان دي، چېرته لږې ډېرې پیسې پیدا کړي او بس د دې نه ځان خلاصوي. نو ګوره دومره تیزي مه کوئ. که چېرته تاسو امیزون واقعي زده کول غواړئ، امیزون سره هم شوق وي او غواړئ چې په ډېر کم وخت کې امیزون زده کړئ او په امیزون باندې کار سټارټ کړئ، نو بیا زموږ د ایجنسۍ دروازې هر ټیم ستاسو لپاره کولاوې دي. که ایجنسۍ ته راځئ او که آنلاین کورس کول غواړئ، د دې کورس قیمت نه $300 دی نه $200 دی، ځکه چې دې ته چا وس نشته. د دې کورس قیمت څومره دی؟ د دې کورس قیمت 2000 پاکستاني روپۍ دی. خو په دې کې هم زموږ د سبسکرایبرز لپاره د فالوورز لپاره خاص ډسکاونټ شته. پر 2000 روپو کې به موږ تاسو سره ډېره ګزاره کوو. کله هم چې تاسو زموږ که ایجنسۍ ته راځئ او که آنلاین کورس جوین کوئ، بس موږ ته به صرف زموږ د چینل نوم واخلئ، موږ ته به دا پته ولګي چې دا ویډیو کتلې ده. نو موږ به تاسو ته دغه 2000 روپۍ دا به درته 15000 کوو. د 2000 نه به موږ تاسو ته دغه فیس دا به 15000 کوو. خو د دې خبرې موږ تاسو ته انشاءالله ګارنټي درکوو چې په دغه 15000 روپو باندې تاسو به د لکونو روپو زده کړه وکړئ او په دغه فیصله باندې صرف تاسو نه بلکې ستاسو راتلونکي نسل به پې ډېر زیات خوشحاله وي. بله خبره ورکې دا ده چې په دې کې موږ تاسو ته ویډیوګانې نه درکوو چې بس دا ویډیوګانې وګوره دا زموږ کورس دی. نه، که آنلاین کورس کې د ویډیو کال په ذریعه باندې فیس ټو فیس مخ په مخ موږ تاسو ته ټریننګ درکوو او ډېر په اسانه باندې سټپ بای سټپ په پښتو کې باندې پوه کوو. او که همداسې زموږ ځای ته راځئ ایجنسۍ ته، نو تاسو بالکل راتللی شئ، فزیکل کلاسونه به درته اخلو. نو که تاسو غواړئ چې د امیزون په دغه کورس کې ځان انرول کړئ، نو تاسو زموږ د ایجنسۍ پته هم په سکرین باندې ښکاري. او که تاسو آنلاین کورس جوین کول غواړئ، که په پاکستان کې، که په افغانستان کې او که په هر ځای کې، نو تاسو د واتس اپ نمبر چې ښکاري په دې باندې به رابطه وکړئ زموږ ټیم سره او هغوی به تاسو په آنلاین کورس کې ایډمیټ کړي. بس دغه څو خبرې وې ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم او ډېرې زیاتې ضروري وي. باقي ستاسو خپله خوښه ده. See you inshallah next time. Goodbye.